له ګاګ کمپنۍ سره د هوایي لارښوونو خدمتونو قرارداد. اسلامي امارات له ګاګ کمپنۍ سره د هوایي لارښوونو خدمتونو قرارداد لاسلیک کړ. نن به د افغانستان اسلامي امارات او متحده عربي اماراتو ترمنځ الوتکو ته د هوایي لارښوونې خدمتونه انکشاف قرارداد لاسلیک شو. د سپتمبر 8 د ثبات زده کړو نړیواله ورځ. یونسکو وایي افغانستان کې میلیونونه وګړي په لیک او لوست نه پوهیږي. هرچی زودتر دربای مکاتب بروی دختر خانما باز شود تا ما امی سلسله را به مسلسل مراتب، یعنی ما سر فارغ سر تولیدات معرف کار میکنیم. اگر اونجا تولید نباشه دقیقا که یک چالش بزرگ سرارای وزارت تحصیلات عالی شده میتونه. او د روسیې پر وړاندې د یوکراین د پیاوړتیا په ملاتړ غونډه. د روسیې پر وړاندې د یوکراین د پوځي پیاوړتیا په هدف په جرمني کې غونډه روانه ده. اسلامي امارات له ګاګ کمپنۍ سره د هوایي لارښوونو خدمتونو قرارداد لاسلیک کړ. چارواکي وایي د دې قرارداد په لاسلیک سره به د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو الوتکو ته د هوایي لارښوونو خدمتونو د نړیوالو معیارونو مطابق وړاندې شي. دوی زیاتوي چې د دې قرارداد په لاسلیک کېدو به د افغانستان هوایي ډګرونه په معیاري او سټنډرډ تجهیزاتو سمبال او د ګاګ کمپنۍ له لوري به د هوایي لارښوونو خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې افغانانو ته روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اسلامي امارات د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او د متحده عربي اماراتو د ګاګ کمپنۍ ترمنځ د هیواد د دریو مهمو هوایي ډګرونو کابل، کندهار او هرات د ځمکنیو خدمتونو چمتو کولو قرارداد هم لاسلیک شوی و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې نن د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او متحده عربي اماراتو د ګاګ کمپنۍ ترمنځ د هوایي لارښوونو خدمتونو قرارداد لاسلیک شو. په همدې مناسبت جوړو شوو مراسمو ته د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په خپلو خبرو کې وویل چې د دې قرارداد په لاسلیک سره به د افغانستان له فضا څخه تیریدونکو الوتکو ته د هوایي لارښوونو خدمتونه د نړیوالو معیارونو مطابق وړاندې شي. نن به د افغانستان اسلامي امارات او متحده عربي اماراتو ترمنځ الوتکو ته د هوایي لارښوونې خدمتونه انکشاف قرارداد لاسلیک شي. دغه تړون د دواړو لورو ترمنځ مشترک المنافع حیثیت لري چې په دوو پړاوونو کې به په 10 کلونو کې ترسره شي. د دغه قرارداد له مخې به د افغانستان هوایي ډګرونه په معیاري او سټنډرډ تجهیزاتو سمبال او د ګاګ کمپنۍ له لوري به د هوایي لارښوونو خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې افغانانو ته روزنه ورکول کیږي. د دې پروژې له تطبیق سره به هغه الوتکو ته چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي او یا د هیواد په نړیوالو هوایي ډګرونو کې ناسته کوي د هوایي لارښوونې چوپړتیا په نړیواله کچه د ایکاو له معیارونو سره سمې وړاندې کیږي. دوام قرارداد در حدود 10 سال در نظر گرفته شده که در این مدت شما میفهمین که نصب کردن تجهیزات، خریداری تجهیزات از کشورهای بیرونی به شکل معیاریش کار ساده نبوده و زمانگیر است. به این خاطر و همچنان تربیه پرسنل تکنیکی این هر دو کارهایی هستند که زمانگیر است. دا په داسې حال کې ده چې اسلامي امارت تر دې مخکې د متحده عربي اماراتو د ګاګ کمپنۍ سره د هیواد د دریو مهمو هوایي ډګرونو کابل، کندهار او هرات د ځمکنیو خدماتو چمتو کولو قرارداد هم لاسلیک کړی و. د سپتمبر 8 د سیواز زده کړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان
وایي چې د ښځو نجونو او لویانو په ګډون میلیونونه افغانان په لیک او لوست نه پوهیږي. په نوره نړۍ کې کورونا وبا د زده کړو پر وړاندې لوی خنډ بلل شوی، خو افغانستان کې لوږه، بېوزلي، سیاسي تحولات او بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدل د زده کړو پر وړاندې لوی خنډونه بلل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایت ځایي خلکو او د ښوونځیو مدیرانو پر خپل سر د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي او د یو شمېر هیوادوالو په وینا چې دا لړۍ باید نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د سپټمبر 8 د سواد زده کړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان وایي چې د ښځو، نجونو او لویانو په ګډون میلیونونه افغانان په لیک او لوست نه پوهیږي. په نوره نړۍ کې کورونا وبا د زده کړو پر وړاندې لوی خنډ بلل شوی، خو افغانستان کې لوږه، بېوزلي، سیاسي تحولات او بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدل د زده کړو پر وړاندې لوی خنډونه بلل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا ولایت ځایي خلکو او د ښوونځیو مدیرانو پر خپل سر د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي او د یو شمېر هیوادوالو په وینا چې دا لړۍ باید نورو ولایتونو ته هم وغځېږي. اسلامي امارت وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي چې دا ښوونځي د چا په امر او په کومو شرایطو پرانیستل شوي دي. په همدې حال کې د هیواد په تودو سیمو کې نوی ښوونیز کال د ښوونځي د زنګ په کړنګولو سره پرانیستل شو. په تودو سیمو کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي او یوازې د سړو سیمو په څیر تر شپږمو ټولګیو نجونې ښوونځیو ته ځي. توقع ما همی است من از یک استاد پانتون توقعی را دارم که هر چه زودتر دربای مکاتب بروی دختر خانما باز شود تا ما امی سلسله را به مسلسله مراتب، یعنی ما سر فارغ سر تولیدات معرف کار میکنیم. اگر اونجا تولید نباشه دقیقاً که یک چالش بزرگ سرارای وزارت تحصیلات عالی شده میتونه. په ورته مهال د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زده کړو ته لاسرسی اساسي بشري حق بللی دی. پخواني ولسمشر پر سرپرست حکومت غږ کړی چې په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. زده کړو ته لاسرسی اساسي بشري حق دی چې ملتونه لوړو پوړیو او سوکالۍ ته رسوي. زه پر سرپرست حکومت غږ کوم چې ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د متوسطو او لیسو دروازې پرانیزي او د وطن اولاد ته د زده کړو زمینه برابره کړي. له دې سره په یو وخت کابل کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان د سواد زده کړې له نړیوالې ورځې نمانځنه وکړه. په افغانستان کې د یونسکو د دفتر مسؤله پیټریشیا مک فیلپس وایي چې 4 لسیزې جګړې او بې ثباتۍ میلیونونه افغانان د سواد له نعمت محروم کړي دي. د سواد زده کړې نړیواله ورځ په داسې وخت کې نمانځو چې 4 لسیزې جګړې، بېثباتي او بېوزلي د افغانستان ښوونیز سیستم ته ډېر زیانونه اړولي دي او میلیونونه نجونې او میرمنې او همداراز لویان له زده کړې بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د پکتیا مرستیال ولی شیخ عزیز الرحمن منصور د امریکا د تعلیم او تربیې د انکشافي پروژې مسؤل ران مککامن او د ماین پاکۍ مؤسسې له رئیس محمد شهاب حکیمي سره کتلي. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا په ځینو سیمو کې د څو ورځو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د خلکو په غوښتنه پرانیستل شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د راتلونکي ژمي په موسم کې به د سړو سیمو په پوهنتونونو کې درسي بهیر دوام ولري. چارواکي وایي چې نورمال حالات ته د تحصیلي سیستم د بیرته راګرځولو لپاره لوړو زده کړو وزارت غواړي چې راتلونکي ژمی هم په سړو سیمو کې درسي بهیر دوام ومومي. دوی وایي د روان کال د اقرب په 20 د خزاني سیمسترونو د پای ازموینې او د قوس میاشتې په 12 نوي سیمستر پیلیږي. په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې د نورو برخو ترڅنګ د لوړو زده کړو بهیر هم له خنډونو سره مخ دی او دا چاره د دې سبب شوې چې تحصیلي سیستم له یو غیر نورمال حالت سره مخ شي. اوس تازه د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نورمال حالت ته د تحصیلي سیستم د بیرته راګرځولو لپاره به د راتلونکي ژمي په موسم کې د سړو سیمو په پوهنتونونو کې درسونه جریان ولري. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د پوهنتونونو استادان او محصلین باید راتلونکي ژمی خپلو درسونو ته چمتو واوسي. خپل تحصیلي سیستم نورمال حالت ته بوزو
چې نتیجه یې دا راوتله چې ممکن موږ راتلونکی ژمی هم په سرسرو ولایتونو کې درسونه ولرو. راتلونکي ژمي کې موږ تاسو رخصتي نه لرو. د قوس په میاشت کې موږ سمستر شروع کیږي، ممکن 4 هفتې 15 هفتې 6 هفتې د ولایت د هوا ته په کتو سره چې څومره حضوري درس ویل کیږي موږ باید حضوري درس ووایو. کېدای شي 2 هفتې 3 هفتې لا 4 هفتې موږ غیر حضوري درسونه هم ولرو چې محصلینو ته باید اساینمنټونه ورکړل شي، موضوعات ورکړل شي، پروژې ورکړل شي تر څو هغه په کور کې په هغه باندې کار وکړي د سخت یخنۍ په حالت کې چې د وزارت بودیجه په مجموع کې د اسلامي امارت بودیجه دې ورته نه لري چې موږ په سخت یخنۍ کې دوی ته د ګرمۍ سیستم برابر کړو. دوی زیاتوي چې د روان کال د عقرب میاشتې په 20 د خزاني سیمستر د پای ازموینې پیلېږي او د قوس میاشتې په 12 به د نوي سیمستر درسونه پیل شي. 20 تاریخ د عقرب د موږ امتحانونه شروع کیږي، تر 10 تاریخ د قوس پورې په 10 ورځو کې باید امتحانونه تکمیل شي او په 12 تاریخ د قوس باندې موږ نوي درسونه شروع کیږي. که څه هم په دې کې ستونزې موجودې دي، داسې محصلین وي چې چانس ولري، داسې محصلین وي چې هغه په نتایجو کې کمبودات ولري، څنګه هغه حاضري جوړه شي بیرته بل سیمستر ته لاړ شي. موږ داسې مجبوریت دی تر څو استادان مجموع کې اداري کارمندان د پوهنتون رهبرۍ د وزارت نظارت ارزیابي ریاست دې ته زیاته توجه وکړي تر څو دا موږ راتلونکي 2 سیمسترونه په پوره شکل باندې تطبیق شي. د په داسې حال کې د افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له کبله د پوهنتونونو ګڼ استادان له هیواده وتلي او د چاره د تدریسي بهیر د ګډوډۍ لامل شوې ده. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانستان په میوو مالیات څو برابره لوړ کړي او اوس د افغانستان د میوو نه ډکې سلګونه لارۍ په چمن کې بندې پاتې دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان په میوو مالیات په هر ټن کې له 20,000 کالدارو څخه نیولې بیا تر 15,000 کالدارو پورته رسیږي او پاکستاني تاجران د دغو مالیاتو د لوړېدو له امله د افغانستان میوو له اخیستلو څخه ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلې اړتیا پر اساس له افغانستان څخه پر واردېدونکو رومیانو او پیازو ګمرک ټکس له منځه وړی او دغه کار باعث شوی چې یا توکي په زیاته اندازه پاکستان ته صادر شي. له افغانستان څخه د ټکس پرته د سبزیجاتو د واردولو سره هممهاله د پاکستان حکومت پریکړه کړې څو د افغانستان په میوو مالیات څو برابره لوړ کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د مالیاتو د لوړولو له امله پاکستان کې د میوو واردونکو د اعتراض په ډول د افغانستان د میوو پیرل درولي او له دې سره اوس د افغانستان د میوو څخه ډکې سلګونه لارۍ په چمن کې بندې پاتې دي. د میوو واردونکو له افغانستان څخه د تازه میوو واردات په یوه ټن کې له 20,000 روپیو څخه تر 15,000 روپیو ته د مالیې د لوړېدو په اعتراض کې ځنډولې دي. د راپورونو په اساس که د پاکستان حکومت په دې اړه خپلې پریکړې ته تغیر ورنه کړي د افغانستان میوې چې اوس په چمن کې بندې پاتې دي په راتلونکو 2 یا 3 ورځو کې له منځه لاړې شي. بلخوا د پاکستان د ګمرک چارواکو بیا ویلي چې د افغانستان د سپین بولدک څخه چمن ته راغلي د افغانستان د میوو ډکې 200 لارۍ په چمن کې درول شوي دي. دوی وایي چې د افغانستان په میوو د مالیاتو ډیرولو خبرې پاکستاني تاجرانو ته د سپټمبر میاشتې په 15 نیټه ورکړی و او په وینا یې له افغانستان څخه د میوو واردات به تر هغه ځنډول کیږي چې مالیات یې په مکمل ډول تحویل شي. د افغانستان په میوو د پاکستان مالیات داسې مهال زیاتېږي چې اوس دا هیواد د خپل اړتیا په اساس د افغانستان رومیان او پیاز پرته له ټکس څخه واردوي. تر دې مخکې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي ویلي و چې د تورخم له لارې په یوازې 4 ورځو کې له افغانستان څخه پاکستان ته په 222 لاریو کې 6,000 ټنه رومیان او په 308 لاریو کې 9,000 ټنه پیاز رسیدلي دي. دغه چارواکي ویلي و چې د پاکستان د ګمرک کارکونکي په 24 ساعته ډول کار کوي څو د افغانستان سبزیجات پرته له کومې ستونزې پاکستان ته انتقال شي. د پاکستان د اقدام سره په افغانستان کې د سبزیجاتو بیې په بېسارې توګه لوړې شوي او اوس افغانان نشي کولی حتی 1 کیلو رومیان هم وپیري او خپلو کورونو ته یې یوسي. د پاکستان د وروستیو اقداماتو سره په افغانستان کې سبزیجاتو سخت کمښت رامنځته شوی او د افغان بڼوالو میوې به د پاکستاني ګمرکونو کې د ځنډ له امله فاسدې کیږي.
لوړو زده کړو وزارت د هیواد د ټولو پوهنتونونو د کمپیوټر ساینس پوهنځیو په نصاب کې 40 سلنه تغییرات راوستل. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي او د نصاب د تغییر کمیسیون مسؤلان وایي چې د هیواد د پوهنتونونو د کمیسیون ساینس پوهنځیو د مضامینو په مفرداتو کې 40 سلنه تغییرات راغلي دي. دوی زیاتوي چې د تغییرات د نړیوالو سټنډرډونو او د افغانستان د اړتیا په کتو راوړل شوي دي. لوړو زده کړو وزارت د هیواد د ټولو پوهنتونونو د کمپیوټر ساینس پوهنځیو په نصاب کې 40 سلنه تغییرات راوستل. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي او د نصاب د تغییر کمیسیون مسؤلان وایي چې د هیواد د پوهنتونونو د کمپیوټر ساینس پوهنځیو د مضامینو په مفرداتو کې 40 سلنه تغییرات راغلي دي. دوی زیاتوي چې دا تغییرات د نړیوالو سټنډرډونو او د افغانستان د شرایطو او اړتیاو سره سم رامنځته شوي دي. تغییرات هم چې دي دا موږ د نړیوالو منطقوي نصابونو له مطالعې وروسته د افغانستان ضرورت ته په کتلو او شرایطو ته په کتلو باندې دا موږ تغییر کړو. داسې نه چې یو ځای نه راوړی یو دلته نه ورته شرایط نه صحیح دي او نه په دې وطن کې هغې ته ضرورت یو موږ پکې دا مفردات اچولي نه. د وطن ضرورت ته په کتلو یا موږ چې کوم هدف لرو دلته چې دا مملکت کومې خواته ویوسو هغې ته په کتلو باندې موږ دا تغییرات راوستل. اوس چې کوم کار وشو هغه دا ټول نصابونه واحد شول. اوس که محصل یو ځای نه بل ځای ته هېڅ ستونزه نه لري یا دا محصل که چېرته ماسټرۍ ته ځي یا بل ملک ته ځي نو په هغه نړیوال سټنډرډ باندې دا کریکولم برابر زموږ نصاب برابر شو نو هېڅ ستونزه ورته اوس نشته ده. مسؤلان وایي چې تر دې وروسته د افغانستان د پوهنتونونو د کمپیوټر ساینس په فاکولتو کې یو واحد نصاب تدریسیږي او دا نصاب د نړیوالو معیارونو سره برابر دی. ما اگر این نصابی که حالا ما ساختیم و یک نمونهش به لسان انگلیسی و دری یا پشتو تکمیل شده اگر ما این را تطبیق کنیم چون مطابق استانداردهای بین المللی است او در نظر گرفته شده مطابق نیاز مارکت محلی است ما نتیجه خوب به دست آوردن میتونیم به شرط از اینکه ما نیروی بشری را برای تطبیق و تدریس کریکولم داشته باشیم. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د نصاب د توحید او له نړیوالو معیارونو سره د برابرولو په هدف یې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې د نصاب د تغییر ریاست رامنځته کړی دی. دا واضحه وي چې د تغییراتو کې متخصصین د نړیوالو معیارونو ته په کتو کاملا خودمختار وو. دا چې نصاب په لوړو زده کړو وزارت کې د یو مهمو فاکټورونو لري د په خاطر باندې د نصاب ریاست رامنځته شوی د هغې به کار همدغه وي ټول وخت به د دوی کار همدغه وي تر څو په نصاب باندې دوامداره کار وکړي او په یو مناسب وخت کې لکه استاد چې ورته اشاره وکړه حداقل په 4 کالو کې تطبیق لپاره پوهنتونونو ته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست څه موده وړاندې ویلي و چې د افغانستان د پوهنتونونو اوسنی نصاب معیاري نه دی او د هیواد د مارکیټ اړتیاوې نشي پوره کولی. د کابل ښاروالۍ له لوري په سړکونو د کرښو اچولو کار دوام لري. کابل ښاروالۍ د پښتونستان څلورلارې څخه تر آریانا څلورلارې پورې د سړک د کرښو تر رنګولو وروسته د کارتي مامورین څلورلارې او میرویس میدان تر منځ پر سړک هم کرښې ترسیم کړي. کابل ښاروالۍ وایي دا کرښې په ښار کې د ترافیکو په نظم کې ډیره مرسته کوي. عامو خلکو موټر چلوونکي هرکلی کړی دی. دا د کارت مامورین څلورلارې او میرویس میدان ترمنځ سړک دی چې تازه ورباندې د کابل ښاروالۍ لخوا دا کرښې ترسیم شوي دي. د کابل ښاروالۍ د ترافیکو د همغږۍ ریاست د مسؤلینو لخوا د پښتونستان څلورلارې څخه تر آریانا څلورلارې پورې د سړک د کرښو د رنګولو وروسته د سیلو پر سړک هم دا کرښې اچول شوي دي. عام خلک د کابل ښاروالۍ له دې اقدام هرکلی کوي او وایي د سړکونو نښه کول د ترافیکي جریان د تنظیم په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. توجه جدی کنه به اینمی پل و پلچک رسیدگی کامل شوه که تا او باز بازسازی شوه و این بسیار خوب است و امو شهر و این سرکار که جور کرده ای به کل مردم شهر کابل سهولت شده. مردم از رابندی و هر موتر باید از خط سیر خود باشه
و شورولی خواهش میکنیم که دائم اینمی کارهای مثبت برای مردم کنه که هم خودش آرام شه هم مردم. کابل ښاروالي وایي چې د دې چارو ټول لګښت د دې ادارې لخوا ورکول کیږي. د کابل ښاروالي مسؤلان زیاتوي چې په سړکونو د کرښو اچول د ګڼې ګوڼې مخه نیسي او د موټر چلوونکو لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي. شورولی کابل کار خطاندازی سرک ها را در نقاط مختلف شهر آغاز کرده و در این حال لین های رفت برگشت سرک ها را دیگر توسط به جدول های متحرک تقسیم نمی کنه، بلکه توسط جدول هایی که در داخل خود سرک اعمال میشه اونا را تنظیم میکنه و تمامی کارها از طرف ریاست حفظ مراقبت شورولی کابل صورت میگیره که مطلقاً از مصارف داخلی خود شورولی کابل تمویل میشه. د یادونې وړ ده چې د سړک په نښه کولو کې تړل شوي او قطع شوي کرښې او ترافیکي سمبولونه شامل دي. درنو لیدونکو د لنډې دمې وروسته راګرځو بهرنیو خبرونو ته. د خبرونو دوام. لسګونه هیوادونه د روسیې پر وړاندې د یوکراین د پوځي پیاوړتیا په هدف په جرمني کې راټول شوي دي. د جرمني په رامشټاین پوځي اډه کې د دې غونډې مشري د امریکا د دفاع وزیر لویډ اسټین کوي. پر یوکراین د لویدیځو هیوادونو غواړي چې له دې هیواد سره په وسلو او مهماتو ډیره مرسته وکړي څو وکولای شي روسي ځواکونه له نیول شوو سیمو په شا وتمبوي. د ناټو سرمنشي د جګړې اوسنی وضعیت حساس پړاو کې بللی. په ورته مهال د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې ځواکونه یې د یوکراین په سویل کې روسي سرتیري په شا کړي او د خارکیف شاوخوا سیمې بیرته نیولي دي. اخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې اجازه نه ورکوي چې یوازې شتمن اروپایي دي د یوکراین غنم وپیري. پوتین په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي ټاکل شوي وه چې د یوکراین غنم بېوزلو هیوادونو ته لاړ شي، خو د دوی پلټنې ښیي چې لوړه سلنه شتمنو اروپایي هیوادونو ته روان دي. د ده په خبره له شاوخوا 2 بیړیو یوازې 2 بیړۍ بېوزلو هیوادونو ته تللي او پاتې نور ټول غنم پر شتمنو هیوادونو او په تیره د غربي هیوادونو زیرمتونونو ته تللی دي. پوتین زیاته کړې چې دوی له همدې امله له یوکراین سره بیرته د خبرو پیلېدل غواړي، خو د یوکراین د غنمو صادرات محدود شي او یوازې تر اړمنو هیوادونو ورسیږي. او وروستی خبر دا چې د بریټانیا نوي لومړی وزیر الیس ټراس وایي دغه هیواد به د انرژۍ د کمښت له بحران څخه وژغوري. ټراس په خپله لومړني خبري کانفرانس کې ویلي چې دمګړۍ بریټانیا د سترو اقتصادي ستونزو ترڅنګ د انرژۍ له کمښت سره مخ ده. نوموړي وایي چې لومړی ګام به مې د انرژۍ د کمښت له عمله رامنځته شوې ستونزې مدیریت کول وي. بریټانیا کې د سون توکو، برېښنا او ګازو کمښت د یوکراین او روسیې تر جګړې وروسته رامنځته شوی دی. ټراس هم په بریټانیا کې د انرژۍ د کمښت ملامتیا د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اچولې ده. لیز ټراس همداراز له برېټانوي وګړو غوښتي چې د خپلو مالیاتو او مرستو له لارې د بریټانیا اقتصاد بیرته فعال کړي. نوموړي همداراز یوکراین ته د ملاتړ او مرستې ډاډ هم ورکړی دی. درندونکو له تاسو په خبر او تخنیک سارو کې د خپلو همکارانو په مننې د خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا هم په لوی او بخښونکي رب سپارم. خوشحاله شئ.